نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. رابعه ګلې له کریم څخه شکایت کوي چې د ښاپیرۍ خبرو ته غوږ دی او د هغې له اجازې پرته ځمکه نشي خرڅولی. رحیم خوشحاله شو چې کریم خپله فیصله بدله کړې او له رابعه ګلې څخه یې وغوښتل چې کریم دې د ښاپیرۍ خلاف نه لمسوي. اوس به له کریم څخه واورو چې چا زنګ ورته وهلی او ښاپیرۍ ته څه وایي. هلی می پریدی فهیم بچه می مو پریدی می پریدی چې وتښتي. هلی شاباسي کریمه دا څه کړې؟ دومره ډېره مه خنده ورته تاوان لري. پریده نوی د ناروغۍ نه جوړ شوی چې لږ وخاندي او خوشحالي وکړي. ماشوم د ډېر خندا طاقت نه لري. چې ته وایې نه یې خندوم. د خدای نه ډېر راضي یم چې فهیم بچي ته مې دوباره ژوند ور په برخه کړو او د سختې ناروغۍ راته روغ کړو. ته ورته وګوره څومره خوشحاله دی. د الله پاکه هر څومره شکر چې ادا کړو لا هم کم دی. خوارکي ډېرې سختې ورځې تېرې کړې. داسې نابغل ډېره بده ناروغي ده. اوس هم چې را یادېږي په زړه مې ذوب راځي. ورکې که نورې هېڅ مه یادوه. صبر چې چا زنګ را ووهلو. هلو سلام علیکم. اوه کریم یم. خیریت خو به یې؟ ښه بېغمه اوسه انشاءالله چې درځم. کریمه چا زنګ وهلی و؟ د کلي ملا و. نو لکه چې ورځې که څه؟ هو ویلې چې راشه. تا ته مې لکه چې نکل ونه کو. ملا صاحب څو ورځې د مخه کور ته راغلی و. زه نه وم بیا یې زوی پرېښی و چې ورشم. له هغې خبره یم. بیا ورغلې که څنګه؟ هو ورغلی وم. ویلې چې د سرور خان سره به دې روغه وکم. ډېر ښه بني ادم دی. په یو کار کې به هېڅ ګټه نه وي خو د ثواب دپاره په ځان تکلیف مني او هغه کار ترسره کوي. نو څه درته ویل؟ هماغه وخت یې راته ویل چې د ځمکې د خرڅولو تېر شه. ځکه چې مېرمن بیبي دې راضي نه ده. کور دې ودان وي. دا خو یې ډېره ښه خبره درته کړې وه. الله پاک دې تې رضا وي. زه تې رضا یم. نو اوس بیا داسې چې لانجه ده چې تی ورغوښتې؟ ستا د سرور لالا سره خو د روغې لانجه لا پاتې ده. صبر چې ورشم چې څه وایي. خدای دې ملا صاحب ته د دواړو جهانو ښېګڼې ور په برخه کړي چې له ده سره زموږ د ښېګڼې فکر دی. ډېر احسان یې راباندې کړی چې ځمکې د خرڅولو راوګرځوله. ګوره کریمه نوک او وری سره نه بیلیږي. سرور مې لالا دی. خامخا ورسره روغه وکړه. له دښمنۍ او تربګنۍ نه څه نه جوړېږي. که ورسره روغه ونه کړې د دواړو په زړونو کې نفرت او کینه پیدا کېږي چې اخیره بیا دښمني ده. یاره ښاپیرۍ ډېر سخت کار راته غاړه دی. د سرور خان سره مخامخ کېدل راته ډېر سخت دي. لالا مې په موږ زهیر دی. ځکه خو یې ته د ځمکې له خرڅولو منع کولې. بل مسخه دې نه و. خامخا ورسره روغه وکړه. غوټۍ وا غوټۍ ولې ځواب نه وایې؟ څه وایې؟ یو ځل انګړ ته راووځه. ښه ده لږ صبر وکړه. لږه زر راځه. لال بازه څه خبره ده چې دومره نارې دې راوهلې؟ په کوزه کې لږې اوبه راکړه چې مخ او لاسونه مې ورباندې پرېمینځم. الله دا ولې ګریوان دې ولې شلېدلی دی؟ ورکې که پوښتنې مه کوه غوټۍ. د چا سره دې شخړه کړې چې ویښتان دې ببر او په بد حال یې؟ زه د شخړو بنیادم نه یم. هغې چې شخړې او جنګونه کوي هغه نور دي. ته خو یې نوم راته ووایه. غفار دوکاندار ډېر بد او لانجمن سړی. هغه لاس راواچوه او ګریوان یې راته وشلاوه. کاشکې چې لا اوس سره مې پېژندی نو. ته په دې کټ باندې کښېنه چې اوس ونه لوېږې. ډېرې ښه پکړم غوټۍ. دا ښه شو چې ملک ادم خان په خپلو ځمکو ګرځېدو او موږ ته یې پام شو. هغه سره خلاص کړی که څه؟ اوه که ملک نه وی راغلی اوس به یا هغه زده او زخمي وی یا هم زه. وی خدایه شکرونه دي. دا ښه دی چې یو بل باندې د ټکو ګزارونه نه دي کړي. اوس به مو هغه لانجې څنګه غوڅولې؟ دا ووایه چې په څه یې در سره اړولې وو؟ بله خبره نه وه.
او ما هغه میږه مې چې پې خرڅه کړې وه د هغې په سر یې جنجال وکړو. نو څه یې ویل؟ میږه یې خوښه نه ده که څه؟ بیرته یې راکوله، خپلې پیسې یې غوښتې، بس ما چې ورسره ونه منله جګړه یې راسره پیل کړه. تا خو میږه ورښودلې وه، د پټو سترګو کار خو نه و. څه یې ویل چې ولې پښیمانه دی؟ له شیدو نه یې شکایت وکړو، وایي سمې شیدې نه کوي، خوراک یې ډېر دی او شیدې یې کمې دي، داسې میږه نه شي ساتلی. مالونه خو ټول ډېر خوراک کوي، خو دا چې شیدې کمې کړي دي د دې به بل علت وي. نو د څه شي علت و؟ میږو ته خو موږ د شیدو پچکارۍ کړې وه، اوس به د پچکارۍ اثر کم شوی او یا به یې اثر بیخي له منځه تللی چې شیدې کمې کړي دي. نه بابا، دا خبره نه ده. غفار دعوه جلب دی، دعوه جلب و. هغه څنګه؟ هغه چالاکي کوي، زما نه پیسې غواړي او اوس بله میږه پې اخلي، لکه بل چا سره بې ارزانه میږه لیدلي. زه یې کله همداسې پرېږدم. لال بازه، اعصاب دې ارامه که، د ډېرو دعوو دنګلو نه تېر شه، نور ورسره شخړه مه کوه. د شخړې تاوان ډېر دی، سم ورسره کښېنه او خبرې ورسره وکړه، بیا په یو لار ورسره سلا شه. ملا صاحب اجازه ده؟ راځه تا ته خو ما ویلي چې د شورا دفتر ته د راتګ لپاره د اجازې غوښتو ضرورت نشته. السلام علیکم ملا صاحب، زه راغلم. وعلیکم سلام، ستړی مو شي کریمه، په خیر راغلی. خیر اوسې ملا صاحب، زنګ دې راوهلی و ځکه راغلم. ما ویل چې خدای دې خیر کړي، بیا څه خبره ده؟ الله جل جلاله دې اجر درکړي. کینه چې دمه دې جوړه شي بیا به خبرې کوو. زه راته ووایم ملا صاحب چې بیا دې څنګه راغوښتی؟ اول دا راته ووایه چې کور کې مو خیراتي وه، معلم صاحب رحیم او ټول ښه وو؟ شکر، ستا د دعاو د برکته ټول ښه یو، کور ودان. الله مو تل ښه او خوشحاله لره. امین. د تا سره ملا صاحب، څو ورځې مخکې مې در سره ژمنه کړې وه چې ستا او د سرور خان شخړه به هواروم. که یاد دې وي تا هم ژمنه کړې وه چې زه به بیا احوال در کوم. هو په یاد مې دي. نو ما په همدې خاطر تلیفون در وکړ، او خدای دې خیر درکړي چې راغلی. کور دې ودان ملا صاحب، چې د خلکو د ستونزې د اوارۍ غم در سره دی او تلیفون دې راته وکړو. ښه نو اوس مې په دې پوه کړه چې تا په هغې خبره فکر وکړ که نه؟ هو فکر مې وکړو ملا صاحب. الله جل جلاله دې اوږد عمر درکړي. اوس هم غواړي چې په مېرمنې دې د ځمکې خرڅولو لپاره زور واچوي که نه؟ نه ملا صاحب، زه د هغې پرېکړې تیر شوم، ځکه چې ځمکه زما او زما د بچیانو دپاره ډېره ښه شتمني ده. جزاک الله، په دې خبره دې ډېر خوشحاله کړم. د الله ډېر شکر ادا کوم چې ته په خپله پرېکړه پښیمانه شوې. د تا سره د الله ښه وکړي ملا صاحب چې زه دې پوه کړم. رښتیا کریمه، له سرور خان سره د شخړې د هوارۍ په اړه دې هم فکر کړی او که نه؟ که هغه را سره جوړه کوي نو زه هم تیار یم چې ستا په خوله ورسره روغه وکړم. چې ته راضي شوې د هغه راضي کول زما په غاړه، دا د خیر کار دی. زه به پوره هڅه وکړم چې سرور خان هم راضي کړم. خو یوه خبره ده ملا صاحب. څه خبره؟ خبره داسې ده ملا صاحب چې د سرور خان سره مخ کېده راته ډېر سخت دی، هېڅ مخ ورته نه لرم. الله به خیر کړي، ته اندېښنه مه کوه، له دې وروسته پام کوه او هغه کارونه مه کوه چې بیا دې چاته سترګې پاتې نه وي. سمه ده ملا صاحب، بیا به ډېر پام کوم. بله خبره دا ده کریمه چې سرور خان خو ستا ډېر نږدې خپل دی. که خدای ناخواسته جوړه مو ونه شي نو زړونو کې به مو کینه پاتې شي، او هسې نه چې همدا کینه مو سره خپلوي په دښمنۍ بدله کړي. دا خبره دې سمه ده ملا صاحب، هر څنګه چې ستا خوښه وي هماغسې به وکړو. الله جل جلاله دې له هر درده وساته. خیر اوسي چې زما خبره دې قبوله کړه. ژوند په سوله ښکلی وي، دښمنۍ او شخړې د ژوند خواږه وژني. په لیونتوب خو مې ټول باوري شوي له خیره سره، خو اوس وخت د دې دی چې له سرور خان نه یې زور وباسم او پیسې دې وهم. سلام علیکم سلمان خان کاکا، ستړی اوسې؟ وعلیکم سلام. په خیرونو ناظره، څنګه یې؟ ښه ده چې ومې لیدې. تا ته دې ویل شي سلمان خان کاکا، لوغ جوړ یم، ته خپله څنګه؟ ښه یم، کار مې در سره و. څه کار دې لا شله و له خیره سره؟ دې ترور راته له تا نه شکایت وکړ. د څه شي شکایت؟ لید له مخې زه بیګي ته هم زلال نه رسوم.
هغې وی چې زه یې ډېره وځورولم او وارنډونه یې راپسې وهل. تا ته دې ویل شي عابده تلول ملامته وه. ولې ملامته وه؟ للې د له مخې ما امبولانس کې ناروغ کلینیک ته وړو، خو هغه د سړک په منځ کې ولاړه وه او لارې نه راکوله. خوار نه شي، ستا دا کارونه خو به ما له خندا نه مړ کړي. سلوال خان کاکا یوه خبره درته وکړم. هو وکړه. تا ته دې ویل شي ډېر وږی یم، لږې د له مخې کلونې مې لکه د امبولانس الندونه وایي چې یو څه لا واچوه. نو چې وږی یې خو کور ته لاړ شه او څه وخوره که نه. لږې د له مخې د کور خواړه خوند نه لا کوي، زه د غپال ماما دوکان ته ځم او ځان ته شیان اخلم. ښه نو زه څه وکړم؟ تا ته دې ویل شي ما سره خو پیسې نشته، ته جیب ته لاس کړه او لږې پیسې راکړه. درکړې به مې وې، خو میده پیسې را سره نشته. تا ته دې ویل شي که میده پیسې د سره نه وي نو غټې خو به در سره وي که نه. ماشومانو ته ډېرې پیسې ورکول ښه نه وي، بیا بده مخته کېږي. خیال دی سلوال کاکا، ما تا نه کله څه غوښتي، للې د له مخې ته خو بادال او شتمن یې، صدقه او خیرات کوه. ځه کور ته لاړ شه او ماجبینې ته ووایه چې وچه ډوډۍ درکړي. نه نه زما وچه ډوډۍ نه خوښېږي، د بسکټ پاپل او جوس خورم. یو ځل مې درته ویل چې میده را سره نشته، زر له دې ځایه لاړ شه. زه پوهېږم چې د واسکټ جیبونه دې له پیسو ډک دي له خیله سره، خو ما ته یې نه لا کوي. دا څنګه را نږدې شوې؟ خیر خو دی. تا ته دې ویل چې زه یې خپله ګولم چې پیسې د سره شته او که نه. ایسته شه، زر دې لا زما له جیبه وباسه، ګنې مازغه مې درته بیا خرابېږي. ګوره ما ته پیسې. ایسته شه، ته په خبره نه پوهېږې. اوس به زه در وښیم چې ماشومتوب څنګه وي. خیال دی سلوال کاکا، پرېږده چې لاس مې ماتېږي. تا چې په زوره له دې ماشومتوبه ښه نه کړم، بله لاره نشته، عقل به در زر سرته راشي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. لالباس سیری ګریوان کور ته راغی او غوټۍ خبره کړه چې د میږي پر سر یې له غفار سره جنګ وکړ. غوټۍ د هغه په لیدو خپه شوه او غفار یې ملامت کړ چې ولې یې په کړې سودا له لالباس سره جنجال کړی. اوس به له غفار څخه واورو چې میږه یې چیرته روانه کړې او عابدې ته څه وایي. تر لالباس بدتره سر ټمبه ده، پښې تخته کړي دي او پل نه اخلي چې هر څومره رمباړې ووهي نه دې پرېږدمه، نن به دې خامخا خپل څښتن ته ورولمه. دا څه کوې غفاره؟ ستړی مه شي عابدې ترورې. ته ستړی مه شي، دا میږه دې ولې ټینګه تر وړیو نیولې او کشوې؟ خو نه را سره ځي، مجبور یم چې په زور او کشولو یې بوځم. خوشي زورونه مه ورسره وهه، پرېږده یې چې په خپله ولاړه شي. دې چې داسې کشوې خود به در سره نه ځي. اول مې لا پرېښوده چې سمه په لاره را سره لاړه شي، خو نه تله. ته اوس زما ومنه، میږه پرېږده، خامخا در سره ځي. هی دغې میږې خو په جنجال اړولی، په اخیستلو یې پښېمانه کړه.
اوس دا راته ووایه چې څنګه یې په جنجال اړولی او له چا دې اخیستې ده؟ دا مې څو ورځې مخکې له لالبازه واخیسته. هغه ویل چې ښې پرېمانه شودې کوي، خو اوس چې ګلمکۍ لوشله ته کیني تش لوښی ترې راوړي. نو اوس څه پې کوې؟ اوس یې بېرته ورولمه. ښه بېرته یې ورولې؟ نو له لالباز سره دې خبرې کړې دي، هغه دې خبر کړی دی که نه؟ اوه خود مې خبرې کړي، خو اول مو دا سره ویلي نه وه چې که میږې شیدې نه کولې زه به یې بېرته ورولم. بیا خو نو ته ګرم یې. زه ولې ګرم یم عابدې ترورې؟ لالباز د میږې ضمانت راته کړی و، ده په خپله راته ویلي و. په اول سر کې به دې دا ټولې خبرې ورسره فیصله کولې، اوس چې پښیمانه کېږې خو چې شر ته لمن وښي. زه شر نه جوړوم ترورې، دا شر خو لالباز جوړ کړی. چې هر چا جوړ کړی دی، اوس چې میږه بیرته ورولې خامخا به سره په جنګ اوړئ. زه د جنګ په کیسه کې نه یم، لاس دې خلاص وي. پرون مې هم ګریوان ته لاس ور واچو. ولې پرون هم ورغلی وې؟ هو ورته ویل مې چې میږه دې بیرته بوځه، نه یې منله، له خپلې خبرې اوښتی و. داسې مه کوه غپاره زویه، په شخړه باندې دا کارونه نه خلاصېږي، په ارامۍ خبرې ورسره وکړه. ملا صاحب ستړی مه شې. ته ستړی مه شې معلم صاحب رحیمه. خیر یوسې، له کومه راغلی ملا صاحب؟ دا اوس د سرور خان له حجرې راغلم، ته هم لکه چې تازه له ښوونځي راغلی. او زده کوونکي رخصت شول، زه هم د کور خواته روان یم. زما زړه و چې پیدا دې کړم، خو ښه ده چې په لاره را سره ملګری شوي. راځه نو اوس په یو زیری هم در باندې وکړم. یاره ملا صاحب، ستا له خولې مو تل د خیر او خوشحالۍ خبرې اورېدلې دي، په خوله دې برکت شه. په خپله برکتي سړی معلم صاحب. ښه نو زیري ته دې غوږ یم ملا صاحب. خبره خو مې دا کوله چې کریم د خپلې مېرمنې د ځمکې له خرڅولو تېر شوی، په خپلو کړنو پښیمانه دی. په دې باندې خو خبر یم، خو دا راته ووایه چې تا ته چا وویل؟ تېره ورځ کریم د شورا دفتر ته راغلی و، په خپله خوله یې اقرار وکړ چې د مېرمنې ځمکه مې نه خرڅوم. چې رښتیا ووایم، زه په کور کې خبر شوم چې کریم له خپل نیت اوښتی، خو زړه مې نه منله. اوس چې مې ستا له خولې دا خبره واورېده، بیخي مې زړه ته ولوېده. ما هم ګمان کوو چې نه به خبر، ځکه کریم کله کله ناڅاپي تصمیم نیسي. ما ویل چې هسې به یو دم د شورا دفتر ته راغلی وي او ما ته به دا خبره کړې وي. وایم عجیب کار یې کړی، ډېر پرې خوشحاله شوم. کریم ډېرې هوښیارې خبرې کولې، ویل چې دا ځمکه زما د کورنۍ لپاره ښه سرمایه ده. له غټ جنجاله یې بېغمه کړو ملا صاحب. زه هم د همدې لپاره سرور ته ورغلی وم. ما ویل چې خبر به یې کړم چې کریم له خپلې ارادې اوښتی. ښه هو سرور مې پوه کړ چې نور له کریم سره خفګان ختم کړي او یو د بل له دښمنۍ لاس واخلي. خدای خو دې اجر درکړي ملا صاحب، له غټ جنجال نه دې بېغمه کړو. الله جل شانه دې کریم ته هم اجر عظیم ورکړي چې داسې نیک کار یې وکړ. د هغې هم کور وده، خو ته هر وخت د کلیوالو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. موږ دعا درته کوو. دا خو زمونږ او تاسې وظیفه ده، یوازې زه نه، هر مشر او سپین ږیری باید د خلکو ترمنځ روغه وکړي. بلکل، موږ ډېر درنه راضي یو ملا صاحب. کریم او سروان مې دواړه د شورا دفتر ته راغوښتي، هلته به یو بل په غیا کې نیسي او جوړه به کوي. لالبازه وا لالبازه، څه وایې؟ یو ځل انګړ ته راشه، ضرور کار دی. څه شي ضرور کار؟ یوه راشه په خپله سترګه یې وګوره. څه خبره ده غوټۍ چې دومره تهدید را باندې وکړه؟ میږه ناروغه ده، بیچاره په ځمکه لوېدلې. کومه یوه ناروغه ده؟ وی څه در باندې شوي چې نه یې وینې؟ دا ده دلته پرته ده. او ښه دا دې اوس مې ولیده چې دا څه به پې شوي؟ نه پوهېږم، ډېر زورونه مې وکړل چې له ځای نه یې جګه کړم، خو جګه مې نه شوی کړی. ته راشه راسره مرسته وکړه، که یې دواړه جګه کړی شو او په خپلو پښو ودرېږي. راځه یالله ونیسه. یا الله ته خیر کړي، ته په پښو ودرئ. نه شي ودرېدلی غوټۍ، خو نه پوهېږم چې څنګه یو ناڅاپه ناروغه شوې. پرون ولې ورته پام نه شو؟ پرون غلې شانتې وه، خو نوره پې پوه نه شوم. نو ته څه وایې چې څه وکړو؟ زه خو وایم زر یوه چاړه راوړه، هسې نه چې له لاسه مو ووځي او تاواني شو. ته ښه وایې، شیبه په شیبه حال به تره کېږي
صبر دادا دی زه ځمه او چاړه راوړم. لږ زر کوه لال بازه، چاړه په چوتره کې ده، ودې لیده؟ د چوترې په کوم ځای کې دی ایښې ده؟ د کړکۍ سره نږدې د سترنجۍ له څنډې سره پرته ده. ته یې لږه ښه وګوره، همالته مې ایښې وه چې اوس شته یا شمس بې ځایه کړي نه یي. هله زر کوه، د مېږې حال خراب دی. ښه ده، صبر چې زه پې لاس تېر کړمه. او خوارکۍ زما بده قسمته. ولې ورته ګورې؟ بس ګټه نه لري. لال بازه داسې مه وایه، زر لاس په کار شه. اوس به دې وختي حلاله کړې وای، ته خبرې کوې. میږه مړه ده غوټۍ، تر چړې ونه رسېده. وی الله، اوس به څه کوو؟ ګټه مو لا معلومه نه ده چې ورځ تېرېږي تاوان راوړي. ارمان چې مخکې په ناروغۍ پوه شوی وای، خدای مه کړه اوس مرض یې د نورو میږو ته نه وي ورغلی. نه ګوندې داسې نه وي. که زما منې د نورو میږو ته یو ځل د څارویو ډاکټر راوله، یو تاوان خو راواوښت چې اوس نور پسې تاواني نه شو. اوس دې چې په ونه پورې وتړم بیا به دې خامخا عقل بېرته سرته راشي. وکوه سلوال کاکا، تا ته دې ویل چې له خیره سره زه باد شم یم، مه مې تله له خیره سره ناظر ګل به مړ شي بله. د چه مړ شي؟ سپین ږیری سړی یې له ځانه دې ماشوم جوړ کړی. خیال دی که له لید له مخې خوشې مې که. اخ ماشومان ټول لوبې کوي، زوم لوبې کوم، ولې مې تلې سلوال کاکا؟ نه دې خوشې کوم، پرېږده چې همدلته وږی تږی ساه دې وخېږي، ټول کلی به دې له غمه بېغمه شي. له خیره سره ماشومان چې څوک وتلي ازان للي، خدای دې له ازانه وساته. ولې مې تلې؟ وایي مړ شومه، لاسونه مې خلاص کړه که نه. ساره دا ولې ناظر ولې په ونه پورې تړې؟ شکر چې ګلالۍ راغله. د ده لاسه نور پوزې ته رسېدلی یم ګلالۍ. خلاص مې کړئ، لرې له مخې لاسونه مې خوږېږي. سروره پړی ما ته راکړه، بس نورې مه تاووه. داسې کلک تاووم چې هېڅوک یې خلاص نشي کړی. ګلالۍ څه وایې؟ تر اوسه د زما په هر کار کې کار لرلی دی، خو دا ځل به راسره کار نه لري. زه پوهېږم چې د ناظر عقل څنګه ځای ته راځي. دا ښه کار نه دی سروره، آخر وبال لري. د څه شي وبال؟ ووایه وبال زموږ دی چې د ناظر د لاسه په تنګ یو، هره ورځ یوه نوې نخره پیل کړې وي. نخره نه کوي، دا خوارکی ناروغ دی، مغزو یې زیان لیدلی، په پړي او ونه پورې تړلی عقل ځای ته نه راځي. نو په څه شي عقل ځای ته راځي؟ ته یې عقل ځای ته راوله که نه؟ د ده سره باید ډېره ښه رویه وکړو، خوشحاله یې وساتو، آخر به که خدای کول ښه شي. ګلالۍ جانې تا ته دې ویل چې ته زما ملګرې یې که نه له خیره سره. سلوال مه پرېږدې چې ما وتلې، بیا به دواړه سره لوبې کوو. ښه ده اوس ورته وایم چې ودې نه تړي، خو ته غلی شه. ښه ده دا دی، خوله مې پته نیسه، ما له خیره سره هېڅ هم نه وایم. سروره خیر دی، ناظر جوړ نه دی، ورسره مراعات وکړه، ټول کلیوال دې ورسره مراعات کوي. ډېر مراد مې کړی، نور مراد نشم کولی. هغه ورځ یا به ده ترور خوارکۍ ځورولې وه، بیا یې په دیره کې زه په قراره نه پرېښودم او په جیب کې راته ګوتې وهلې. له خیره سره توبه مې کړې ده، توبه چې بیا به داسې غلام کالونه نه کوم. هغه دی نور داسې نه کوي، بس دی خوشی که. نه یې خوشی کوم، کابل هر چا را خوشی کړی و، د ناظر په ځای به هماغه کس په ونه پورې وتړم.
نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ملا صاحب له معلم رحیم سره مخ شو او هغه خبر کړ چې ډیر ژر به د سرور خان او کریم ترمنځ روغه وکړي او دواړه لوري به سره پخلا کړي. معلم رحیم خوشاله شو او ملا صاحب ته دعاګانې کولې چې تلې د لانجو او شخړو مخه نیولې. اوس به له کریم څخه واورو چې چاته په تمه دی او ملا صاحب ته څه وایي. ملا صاحب فکر نه کوم که سرور خان دی راشي. هسې ورته انتظار یو. را به شي کریمه، سرور خان له ما سره ژمنه کړې چې راځم. کیدای شي څه کار به ورته پیدا شوی وي. هغه زه ډېر ښه پیژنم، په خپله ژمنه کلام نه درېږي. ته لږ صبر وکړه د خدای بنده، انشاءالله اوس به راشي. دومره زر مه بې حوصلې کېږه. ما خو درته وویل ملا صاحب، هغه ډېر مغرور او واده خلاف انسان دی. استغفر الله، داسې خبرې مه کوه کریمه. هغه خو څه پردی نه دی، ستا وخی دی. په اړه منفي خبرې مه کوه. ښه سمه ده، زه به هېڅ هم نه وایم. اوس به خپله درته معلوم شي چې راځي او که نه. الله تعالی به خیر کړي. زما یقین دی چې خامخا به راځي. بل دا چې تل مثبت فکر کوه، منفي فکر اړیکې خرابوي. سمه ده ملا صاحب. السلام علیکم ملا صاحب. وعلیکم سلام. ستړی مو چې سرور خانه، ښه ده چې راغلی. وبخه ملا صاحب چې لږ ناوخته شو. هېڅ خبره نه ده، کښېنه. کریمه په خپله خبره ودرېږه او له سرور خان سره ستړي مشي وکړه. سمه ده، ستړی مه شې سرور خانه. خیر یوسې. تاسې دواړو ته د الله جل جلاله اجر درکړي چې د شورا دفتر ته راغلی. ما ویل چې ستاسې ترمنځ روغه وشي او کینه مو له زړونو ووځي. کور ودان ملا صاحب، خو زما په زړه کې هېڅ کینه نشته. زه روغه کوم، خو حال باید د کریم له خولې دا خبره واورم چې زما د خور د ځمکې له خرڅولو تیر شوی دی او که نه. کریمه ورته ووایه. زه ځمکه نه خرڅوم. ملا صاحب ته مې دا خبره وکړه. دا دی سرور خانه، کریم په خپله خوله درته اقرار وکړ. نور څه غواړي؟ چې داسې ده نو زموږ ترمنځ هېڅ خبره نشته. زه ترې په همدې زړه بدی شوی وم. الله جل جلاله دې تاسې دواړه خوشحاله لري چې زما خبره مو ومنله. بله دا چې کریم اوس پوه شوی چې د ځمکې له خرڅولو د هغې نه خرڅول ښه دي. بلکل، هغه ځمکه زموږ دپاره ډېره په ګټه ده. ښه دی چې په دې خبره یې سر خپله خلاص شو. کریم کله کله داسې بې ځایه پرېکړې کوي، خدا شکر چې بیرته پرې پښیمانه کېږي. بس څه چې تیر شول هغه به هیر کو. مېرمنې مې د خپلې ځمکې د اصل پیسې جمع کړې وي او د فهیم د ناروغۍ په وخت کې چې لاس مې تش و، هماغه پیسې مې په درد وخوړلې. نو ځکه مې خپله فیصله بدله کړه. د الله جل جلاله ډېر شکر چې ستاسې ترمنځ کینه او زړه بداوی ختم شو. دا ښه خبره ده چې په خوشحالۍ سره وخت تیر کوئ. انشاءالله چې همداسې به کوو ملا صاحب. رښتیا یو بل کار به هم کوئ. څه کار ملا صاحب؟ ما ویل چې تاسې دواړه زما مخکې سره غاړه ورکړئ او یو بل ته بخښنه وکړئ. سمه ده ملا صاحب، همداسې به وکړو. لالباز برادر، د خوا کتل چیرته روان؟ السلام علیکم ګلخانه وروره. وعلیکم سلام. ډېر وخت وروسته کتل. دا چیرته ورک بیخي نه ښکارېدل. رښتیا هم دا ډېر وخت مې نه وې کتلې. ښه دی چې غږ دې راباندې وکړو. دا ویل چې څنګه یې، کور ته کراري؟ کور دې ودان، ته خپله څنګه یې؟ زه روغ جوړ. خو دا ته ولې داسې خفه ښکارېدل او فکرونو کې روان؟ بس پوښتنه مه کوه ګلخانه. څه خبره کېدل؟ ما پوهول پلیز. ډېره بده ورځ راباندې راغلې ګلخانه وروره. هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. سپینه خبر کول لالباز، زما اندېښنه کېدل. خبره داسې ده چې یوه میږه مې مړه شوه او ډېرې تاوانې کړم. خدای تا ته اجر درکول، ته نه خفه کېدل. دا شکر چې ته ژوندی، میږه بیا پیدا کېدل. هو دا خبره دې سمه ده ګلخانه. مشران وایي چې سر وي خولۍ ډېرې، خو تا ته خو معلومه ده چې زمونږ ټوله شتمني همدغه میږې دي چې ژوند هم پرې روان کړی دی.
زه پوهېدل خو خیر تا اندېښنه نه کول په خفګان هېڅ لاسته نه راتلل د میږي مرګ به هېر کړم وروره خو یو بله ستونزه راته پیدا شوې ده د میږي له مرګه هغې ډېر خواشینی کړی یم بله ستونزه د څه شي پیدا کېدل د شمس زوی په سترګو مې څه شوي په سترګو یې څه کېدل هېڅ نه پوهېږم چې څه پې شوي خو له درده ډېر په عذاب دی نو د سترګو درد خامخا یو دلیل لرل بس موږ ورته حیران یو چې داسې یو ناڅاپه څه پې وشو له شمس نه پوښتنه کول پوښتنه مې ترې نه کړې ده هغه څه ویل هغه خپله هم پرې نه پوهېږي چې په سترګو یې څه شوي دي زه فکر کول چې خامخا یې سترګو کې خاورې خزلې غورځېدل یا هم میاشه ورننوتل کېدای شي چې همداسې څه پې شوي خو دې ته فکر وړی یم چې څه وکړم زه درته یوه خبره کول لالباز برادر وایه که نه ته داسې کول چې زر شمس کلینیک ته وړل او ډاکټر ته ورښودل یو ځل مې پخوا هم بیولی و خو سترګې ښې نه شوې نو اوس بیا هم بوځم او یو بل کار هم کول بل څه کار وکړم یو وترنر خپلو میږو ته راوستل هسې نه چې نورې میږې هم ناروغي کېدل بیخي سمه ده همداسې به وکړم ښه فهیم اوس څنګه دی اوس خو بیخي ښه دی شکر چې ښه شوی خدای دې نه خوږوي امین د فهیم ناروغۍ ډېره خفه کړې وه مامې دی هر څه راڅخه پاتې وو له دې وروسته پام پرې کوه په خاورو کې یې مه پرېږده که نه بیا به ناروغ شي خود پام پرې کوم د چا لورېږي چې خپل اولاد یې له ناروغۍ وکړېږي ښه شکر چې ښه شوی رښتیا ښه پیرئ د ځمکې د خرڅولو کیسه دې څنګه شوه کریم څه وایي کریم د ځمکې په ارزښت هغه وخت پوه شو چې د فهیم د دوا پیسې یې نه لرلې هرې خوا ته چې یې مخ اوښت پور یې وغوښت خو چا پور ور نه کړ نو بیا یې څه وکړل بیا مې هغه پیسې ورکړې چې د همدې ځمکې بانجان مې په شازیې خرڅ کړي وو هو له هغه وروسته یې پام شو چې دا ځمکه زموږ لپاره سره زر دي او هېڅکله به یې له ګوتو ونه باسو نو آخر په خپله غلطۍ باندې پوه شو هو خود به پوهېده نو له سرور لالا سره یې خفګان څنګه شو زه وایم اوس به یې ملا تر منځ خفګان پاتې وي نه سره خوشحاله شوي دي روغه یې سره وکړه څنګه د کلي ملا صاحب د خیر یوسي ډېر نیک سړی دی هغه د سرور او کریم ترمنځ روغه وکړه ملا صاحب دې خدای په اور او اوبو کې وساتي خدای دې غم نه ورویني له لوی شر نه یې خلاص کړي یو خو زه کریم ته ځورېږم مامې دی د واده له ورځې راهیسې مې د ده له لاسه ښه ورځ نه ده لیدلې په خپله ګټه او تاوان نه پوهېږي خیر دی خبرې ورسره وکړه په سمه یې پوه کړه څنګه به یې پوه کړم یوه ورځ نه ده 2 ورځې نه دي هره ورځ یې یو ناسم کار کړی وي زه ستا په ګټه وایم ښه پیرې خفګان مه ورسره کوه سمې لارې ور وښیه ستا غوږونه به په کرار وي زه خو یې په غم نه خوشحالېږم 100 وارې مې ورته ویلي او خبرې مې ورسره کړي دي خو په کریم باندې هېڅ تاثیر نه کوي په یوه غوږ یې اوري او په بل یې باسي ورک یې که ډېر ویرونه مه کوه خاوند دې دی سم به شي او سرور لالا ته دعا کوه چې روژه ماتې ته یې راوغوښتو او میلمنې یې کړو هو خدای مو دې بې ورونو نه کړي د ګلالۍ په لاس یې هم برکت وي چې داسې خوندوره ډوډۍ یې راته تیاره کړې وه تر لاس یې جوړ شم ښه ده چې دواړې راغلو او سره ومو لیدله مې دی له ډېره وخته وروسته ایله نن د ډوډۍ په خوند پوه شوم نوره خو له جنجالونو او دعوو تر پوزې راغلی وم ښه ده چې راغلې معجبینې تا ته دې ویل شي لیدو ته مې دې سترګې ووتې چپ خوله دې پټه ونیسه ناظره په زوره خبرې مه کوه سرور به خبر شي لرې د له مخې له ډېرې خوشحالۍ په ځان نه پوهېږم غږ مې په خپل اختیار کې نه دی له خیره سره وی زما خو اول درته پام نه شو ته خو سمې خبرې کوي د ماشومانو ژبه دې هېره کړه که څنګه تا ته دې ویل شي دا خو داسې کیسه ده چې په ونې پورې تړل کېدو مې عقل بېرته سر ته راوست رښتیا وایي
ما جفینګلې زما د زړه بلبلې لر د له مخې ما نو بیا تا ته کله دروغ ویلي د درواغو خو د حساب نشته خو شکر چې خدای راته جوړ کړي پخوانۍ ګیلې راته مه کوله خیره سره لکه ډوډۍ راکړه داسې وږی یم چې له لوږې مې په نس کې سپي غاپي ډوډۍ اوس درته له کومه کم دا ته دې ویل شي ته زما په کیسه کې نه یې ډېره بې وفا ښځه یم ما جبې دې بې وفا ټوکې مې در سره وکړې ناظره بس بس مه ژاړه دلته وګوره ډوډۍ مې درته راوړې ده ها وګوره زه هم روژه ماتي ته په تمه وم چې ملا اذان وکړي له یوې خوا به تیاره شي له بلې خوا به تا ته ډوډۍ راوړم ژاړم له خیره سره دغسې ډوډۍ به زه څه کوم ولې وی ته زما لاسو ته نه ګورې لرې د له مخې په دغو تړلو لاسونو باندې ډوډۍ څنګه وخورمه ته یې غم مه کوه ناظره ولې به یې غم نه کوم لرې د له مخې تا خپل ځان ښه موړ کړی او ما ته وایې چې غم مه کوه ما دا ویل چې ډوډۍ به زه درکم د لاسونو پروا دې نشته تړلې دې وي نه نه تا ته دې ویل شي زه یې په خپله خورم لاسونه مې را خلاص که که نه وی زه د لاسونه څنګه خلاص کم ولې ته دومره بې کماله یې له خیره سره راشه چې زه یې چل در وښیم دا یو پړی یوې خوا ته کش که دا بل بلې خوا ته خو سرور خان ویلي چې هیڅوک به هم ناظر نه خلاصوي هغه به په قهر شي نادانې معجبینې اوس خو تکه توره شپه ده او سرور خان هم دننه په کور کې دی تا ته دې ویلي چې هغه به نو څنګه را خبرېږي سهار خو خبرېږي بیا به څه ځواب ورکو د له مخې اول مې زر لاسونه را خلاص کړه لاړه به شم کور ته اول به ډوډۍ وخورم بیا به ویده شم بیا به سهار په شنه خړه راپورته شم او ته به مې بېرته لاسونه په ونه پورې مضبوط وتړي ښه که سرور خان خبر شي بیا له کوره به مو وشړي تا ته دې ویل شي اصلي خبره دا ده چې ته یې زما په کیسه کې نه یې اندر مالک راغلی وای ښه مه ژاړه ناظره خلاصوم دې دغه ده له مخې اوس درځه چې کور ته لاړ شو ما جفې ګلې